ته تعلیم یو مباح ده، مباح نه ده، ستا د پلار سر دی. نه سړي زوی ته چې پیدا کېدی په لوډرو یې رایستی وي، تی په چی شي رایستی وي، همدغه زنانه دې مور ته ولاړ وي. سړی چې ستا مور ته ولاړ ته خو نه شرمېږي، ستا دا چشمې مباح دي. د سپکې ښځې زویه تا ته دا چېرته د الله واک اختیار چا درکړو؟ او د سپکې ښځې زویه د افغانانو بې قدري مه کوه، تا رمونه ته خپله مباح یې. د سپکې ښځې زویه غوله نه. ملګرو دا قیصه اوس داسې شوه که نه چې یو راپاسي یو ته کنځل کوي او بل راپاسي بل ته کنځل کوي. لکه څرنګه چې تاسو ولي الله ولیدو هغې چې څه قسمه الفاظ استعمال کړي وو، لکه هغه زه ویلی نه شم، تاسو په سر کې ویډیو وکته. بله دا ده لکه تاسو به اوس خیال کړی وي زیات د ولی الله چې دی ورسره د قلیل چې دی د پرون هم لایو راغلي و او د دې کم جرنل موبین باره کې څه خبرې کولې. ولی الله تپوس وکړو چې آیا تا ته څه ویلي وو؟ هغه ورته ویل شاید دا چې کوم د افغانستان نوم یې بدنام کو، داسې چلی وکړو، دا دې له نه دي کول پکار او داسې خبرې اترې کوي. خو چې جنرال موبین تاسو سم نه کړي نو لکه څوک به راپاسي چې هغه تاسو سم کړي، ستاسو نه چې کوم دی دا شولګی نه وي اړولی نو تاسو چې کوم دی هغه نه سمېږئ. لکه تاسو چې کوم قسمه بکواس هغه شروع کړلی نو د حد نه سیوا دی. زه کوشش کوم تاسو ته په دې سکرین باندې ښیم لکه دا چې کوم لایو راځي نو ګورئ ښه. زه تاسو ته هغه راوړم چې د کم قسمه جنکو سره د دې صرف هغه لایو راځي او بس دقه کم دا وینئ، لکه دا وینئ، لکه کم قسمه تمنیلونه او دا قیسې چې پکې هغه دي په سر باندې خلکو ته څه ښکاري او بیا چې په هغې کې کم قسمه خبرې کوي نو هغه هم د ښودلو نه وي چې سړی د چا سره وګوري. نو مونږ ګورو چې آیا دغه پکې کامیابیږي که نه، که کامیاب شي نو ډېره زیاته به ښه وي.